واده چې د نجلۍ او هلک په خوښه نه وي شوی نو د هغوی په منځ کې محبت او مینه نه وي. همیشه به د هغوی په کور کې د نفرت او لرېوالي فضا مسلطه وي او د دواړو ژوند به تل لپاره بې خونده وي او په کور کې به ګډوډي، بېنظمي او خفګان وي چې د هغې تاثیر د هغوی په اولادونو هم پرېوځي. اولادونه به هم د سالمې تربیې څخه محروم پاتې وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه نجلۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ان اباها زوجها وهي کارهة فخیرها النبي صلی الله علیه وسلم. هغه راغله رسول الله ته ویلي چې زما پلار زه خاوند ته ورکړی یم او زه ناخوښه یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته اختیار ورکړه د منلو او یا د فسخې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم